السلام علیکم اوریدونکو ستړي مسئ او لیدونکو ډیری دوستان په دې فکر کې وي چې زه روزانه ناارامه یم او کله کله د خپل ځان سره چې کښېنم په یو ژور خفګان باندې اوس په یوه ناروغۍ باندې بوخت سوی یم او وخته یم. زه د دې لپاره وایم په دې کې شک نشته چې ټولنیزې ستونزې به وي، نورې ناخوالې به وي. زه فقط یو څو مشورې تاسو درنو اوریدونکو ته درکوم چې څنګه کولی شئ روحاً ارامه شئ. یو خو په خپل ځان چې څونه ته باوري یې، لایقت لرې، نور هم پر دې باندې فکر وکړه چې ته توانایي لرې، ډېر کار کولی شي، په تا کې ډېر ظرفیت شته چې د هغه ظرفیت څخه استفاده کولی شي. هغه څوک چې د ژوند په ټولنیزو اړیکو کې ستاسې سره بوخت او په ارزښت مو نه پوهېدله، د هغوی څخه لیرې لاره جلا کړئ او ځان ته یو داسې لاره پیدا کړئ، داسې ملګري پیدا کړئ چې واقعي ستاسې په ارزښت باندې پوه شي. هغه توقع چې تاسې د نورو څخه لرئ، مثلا په مادیاتو کې، په معنویاتو کې، په راسه درسه کې، که د توقع خلک نه وه، توقع د صفر کچې ته راکښته کړئ. او د دې ترڅنګ تاسې که مثلا څوک ستاسې سره بیا هم په ټولنیزو برخوردونو کې یو او بل ډول تصور درلودلی او ستاسې په اړه باندې یې نور رقم قضاوتونه درلودله، بیا تاسې نشئ کولی چې هغوی په خپلو نصیحت او په خپلو خبرو لارې ته راولئ. بیا تاسې کولی شئ خپل لوری د ځان لپاره وټاکئ او تل په دې باندې فکر شئ چې راتلونکی ستاسې دپاره انتظار کوي او په پوره امید او وړې هیلو باندې خپل راتلونکي ژوند ته امید ولرئ.